د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له لوري د پاکستان په تاریخ کې تر دې مهاله تر ټولو لوی برید داسې ریپورټونه دي چې هغه په ختمېدو دی یا باقاعده ختم کړل سو. دا برید کله شروع سو، څنګه شروع سو، څو کسان پکې ووژل سول او په کوم معنا خطر دی، په راروان وخت کې به څه پیښیږي یا کوم د دې سیمې کوم امنیت چې دی هغه ته هم یو لنډه کتنه کوو. سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. زه محمد سباون، تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له لوري پر 11 مارچ باندې شاوخوا 1:30 بجې د ورځې یو ټرین و اورګاډی و، هغه روان و له کوټ څخه و د پېښور پر لوري باندې. واضح به کړم چې دا ټرین چې دی دا په دې کې شاوخوا 950 کسان چې وو هغه پکې سپاره ول او په دې کې دا ټرین د پاکستان تر ټولو لوی ټرین دی او له کوټ څخه شروع کېږي، دغه رقم ځي و سیند ته، له سینده بیا ځي و پنجاب ته، له پنجابه ځي بیا و خیبر پښتونخوا ته او بیا به پنډۍ څخه نوښار او اخیره بیا و پېښور ته رسیږي. یعنې دا د پاکستان تر ټولو غټ ټرین ده او وخت ناوخته په مختلف ټرین سټیشن باندې که څه هم دې کې مسافر اوس کم وو، خو کله دا یو سټیشن ته رسیږي نو بیا یو څه نور مسافر ورخیږي، بیا نور ورخیږي، د ټرین کم اوږدوالی چې دی په هغه کې هم بدلون راځي او مسافر یې هم زیاتېږي وخت له وخت سره. نو دا ټرین کې کوم کسان روان وو د عامو مسافرو سره سره د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو ته یو د دې استخباراتي کوم ریپورټونه چې هغه موبینو چې زیات پیاوړي شوي دي، هغه که د کوټې چاودنې راواخلې، که د تربت راواخلې، که د لسبیله راواخلې، دوی په کوم پوځي کم یا عسکري کم ځواکونه چې په هغوی باندې په وار وار باندې حملې کوي. نو دا ته هم دوی ته خبر ورکړل شوی چې په دې ټرین کې عسکري کم کسان چې دي هغه سفر کوي، هغه په چټي روان دي د سند پر لوري باندې، د پنجاب پر لوري باندې او دغسې د پاکستان و نورو سیمو ته له کوټ څخه په چټي باندې روان دي له خپلو فامیل سره. نو شاوخوا د دوی په وینا د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له لوري که څه هم په دې ټول جنګ کې د شاوخوا 2 ورځې کم جنګ ولو، په دې کې د پاکستاني ځواکونو له لوري، د پاکستاني میډیا چینلز له لوري خبرونه راتلل، یک طرفه خبرونه ول او د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له لوري څه د هغوی کم کسان چې دي، د هغوی کم میډیا هینډلر چې دي، د هغوی له لوري بیا کم تعداد چې وو یا د وسلوالو چې هغه په زیات شمېر ښودل کېدل او کوم مطلب یو پروپاګنډا وار شروع تر مابین د دوی په وینا باندې چې شاوخوا 182 دوی کسان ویل چې د عسکري ځواکونه دوی نیولي وو، له هغه پس بیا دوی ورته اعلان وکړ چې دا 182 نه دي، دا بلکې 214 کسان دوی نیولي دي. دا اول دوی ونیول، له هغه پسې بیا څه کوم مسافر چې وو هغه خوشي هم کړل د 11 او د 12 مارچ په منځنۍ شپه باندې. هغه ولاړو سیبي ته، له سیبي څخه بیا و کوټ ته راغلي وو. خو دا وقتاً په وقتاً دوی دا اختیار ورکړی وو که چیرې هلته پوځي عملیات کېږي نو دوی په ولکه کې کوم کسان دي برمته کړي چې دي هغوی څه به د دوی په وینا که یو فایر هم کېږي نو دوی به 10 کسان وژي. نو داسې یو 2 وارې فایرینګ هم وسو، نو دوی کسان چې وو له هغه د وژلو خبر هم ورکړ. په مسلسل توګه دوی خبریالانو ته خپل د ایمیل له لارې خبر ورکوي. نو دا کوم عملیات چې هغه 13 مازدیګر یعنی د 12 مارچ پر مازدیګر شاوخوا باندې دا تیز کړل سو د پاکستاني پوځیانو له لوري او اوس دا وخت تقریبا 12 بجې دي. تاسو کله دا ویډیو ګورئ نو یقینا 13 مارچ به شروع وي. نو دا کله عملیات وسو نو دوی دا دعوه کوي چې عملیاتو چې دوی اختیار ورکړی و که چیرې عملیات کړي نو دوی به کسان وژني، خو اوس دقیق معلومات نشته. دقیق معلومات په دې نشته چې کوم کسان دي د پوځ ویانه اداره ISPR هغه دا دعوه کوي چې ټول کسان چې دي هغه یې خوشي کړي دي او کوم ټول وسوال چې دي شاوخوا 13 دی یادوي
تر ډېر زیات هغه یې ووژل. خو بل لوري ته چې د بلوڅ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له لوري د شاوخوا شپږ اووه ساعته کې چې د دوی له لوري هېڅ کوم معلومات چې دي هغه مخې ته نه دي راغلي، نو داسې معلومیږي چې دا کوم اپریشن چې دی یا دا کوم کیسه چې وه دا شاوخوا یو نیم شوه روز وچلېده او اخر کې د ختمېدو کوم چال چې دی هغه په اخرنۍ مرحله کې دي. نو څو کسان پکې وژل سوي دي. د دوی په ولکه کې شاوخوا 200 کسان ولو د بلوڅ بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له لوري. پوځي کوم ویان د اداره چې د هغه وایي چې دوی دا کوم کسان چې دي هغه یې راخوشي کړل او کوم کسان چې دي بلوڅ وسلوال هغه یې ووژل. خو مخالف ډله چې ده د هغه له لوري اوس کوم تازه معلومات چې دي د دوی له لوري اخري کوم معلومات چې وو هغه له تاسو سره شریکوم چې دوی مازدیګر د 12 مارچ په مازدیګر باندې شاوخوا 15 بجې باندې یو ایمیل دوی کړی وو. په هغه ایمیل کې ویلي وو چې دوی په وار باندې دا کوم پوځي عملیات چې د هغه مخته راځي پیشقدمي کوي، نو په دې خاطر باندې دوی وار پخوا یارې شل وژلي وو په اول سر کې، بیا یې لس ووژل، بیا وروسته لس ووژل او لس کسان بیا دوی یادوي چې هغه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. او په اخر کې چې د دوی کوم ایمیل دی په هغه کې دا ویل سوي دي چې 50 نور کسان دوی د وژلو پرېکړه کړې ده، ولې چې پوځ پیشقدمي کوي نو په دې خاطر دوی به وژني. دوی یارې بیا اختیار کړی که پوځ مخته راځي نو دوی به ټول وژني. نو هلته کوم کسان دي د هغوی کوم درک چې دی هغه فعلا داسې نه دی معلوم، دقیق معلومات نشته. که څه هم کوم یو څه کسان چې دي هغه راځي د کوټې پورې رسېدلي دي، روغتونونو ته وړي دي، کوم زخمیان چې دي او کوم CMH چې دي یا پوځي کوم روغتون چې دی په پوځي چاونۍ کې په کوټه کې هلته زیات کوم مریضان چې دي یا کوم ټپیان چې دي هغه هلته وړل کېږي. نو اوس معلومات داسې دي چې دا کوم پوځي اپریشن چې یا کوم دا پوره کیسه چې وه دا ختمه شوله. د دې اثرات به څه وي؟ اثرات به یقینا ډېر ژور وي. هغه په دې معنا چې د پوځي ویان د اداره چې د ISPR د هغوی په وینا چې کوم د جنګي کوم اصول دي یا کوم رول دي یا کوم قوانین چې دي هغه به دوی بدلوي. نو داسې مو درک کولی شو چې په دې کې به شدت راځي. په بلوچستان کې کوم جنګ روان دی یو رقم د بلوڅانو خلاف، هغه کې به شدت راځي، پوځي عملیات به کېږي، څه به کېږي، دا به په راروان وخت کې به مو شاهدان یو. له دې ما سوای یو غټه کومه مسله چې ده هر کله چې داسې مسله کې واقع کېږي یا مسله مخې ته راځي، هغه که د فوجیانو وژل وي، که د عامو کسانو له لوري کوم دعوې کېږي چې د شخت کاډو د کتلو بس هغه وژل کېږي د پنجاب یا د پنجابي په نامه باندې، نو بیا په لادرکه کسانو کې یو رقم تیزوالی راسي د امنیتي ځواکونو له لوري. نو که دا رقم غټ اپریشن د بلوچستان په لیول باندې تر دې مهاله یقینا په دنیا کې یا په نړۍ کې تر دې وړاندې 15 واري کوشش یا هڅه سوې ده چې پوره ریلګاډی چې دی هغه څوک په خپله ولکه کې واخلي یا برمته کې د کوم کسان چې دی هغه مطلب هایجیک کړي دا ټرین. دا شپږم وار دی، یعنی بلوڅ کوم وسلوال چې دي د هغوی په یقینا د هغوی په قوت کې ډیر زیات اضافتوب راغلی دی. عام کم کسان چې دي هغه یو رقم د هغوی سهولتکاري هم نشو ورته ویلی، مطلب داسې هم نه دي چې هغه د بلوچستان عام کسان بدې بولي، خو یو رقم داسې نه دي چې دوی ته ځایونه په ښکاره نه ورکوي، خو بیا هم دوی یو رقم یې بد نه بولي. یقینا د طالبانو د وخت کوم خبرې چې دي کله چې به دوی کلي ته تلو نو چا به داسې نه ورته تاسو له کلي ووځئ یا تاسو هغوی ته به باقاعده ډوډۍ ورکولې، هغوی ته به ځایونه ورکول. خو هم یقینا اوس هغه حالات چې دي هغه په بلوچستان کې په لرې پرتو سیمو کې خاص کر په کلیوالو سیمو کې موږ وینو هره ورځ داسې پیښې مخې ته راځي چې کوم وسلوال چې دي هغه د پولیسو یا د لیویز کوم څوکۍ چې دي هغه په خپله ولکه کې اخلي، له هغوی څخه کوم کسان چې دي د هغوی اسلحه وړي، د هغوی موټرسایکل وړي، د هغوی موټران
بحران وړي. نو دا کم حالات چې دي دا به په راروانو وختونو کې یا په راروانو شپو کې به زیات خراب سي. د دواړو لورو څخه ولې چې کم فوجیان چې دي هغه به یقینا تاوان ورسېدلی دی، هغه به په کراره نه کیني، هغه که د عامو کسانو تاوان وي، هغه که د ولسي وګړو تاوان وي. او دغه رقم وسلوال چې دي هغه به اوس یو رقم د هغوی یو کم د دوی مقصد چې و، اصل مقصد د دوی دا و چې په رسنیو کې راښکاره سي، دنیا نړیوال پر دوی باندې خبره وکړي. نو په هغه کې تر ډېره حده پورې دوی کامیابه سو. خو دا بیا یو رقم ناکامۍ موږ بللی سوی چې امریکا د هغوی دا پېښه چې د هغه غندنه کړې ده، دغه رقم یورپین یونین چې دی یا اروپایي کم اتحاد چې دی هغوی د دې غندنه کړې ده، د دغه ماسې وایي ایران د دې غندنه کړې ده. نو کم حالات چې دي د پاکستان د یو رقم که څه هم په خرابېدو دي، خو بیا دا درک کولی سوی له دا رقم غندنو څخه چې کم نړیوال چې دي هغه یو رقم له پاکستاني حکومت سره ولاړ دي. او د بلوچ کم لادرکه کسانو کم غوښتنه چې ولا تر هغه تر ډېره حده پورې د پاکستان په هغه کې مضبوطه سو. هغه په دې معنا مضبوطه دی چې پاکستان په وار وار د تورونه لګولي چې دا کم کسان دي هغوی په وسلوال جنګ کې هغوی ښکیل دي. نو په دې خاطر باندې دوی لادرکه کړي دي، یا په دې خاطر باندې کم کسان چې دي هغه په مجموعي توګه په بلوچستان کې لادرکه دي. خو که دا رقم واقعات وسي او ایران د کم اروپایي هیوادونه او دغه رقم امریکا د پاکستان شاته ولاړ د هغوی پر حق کې بیان ورکوي، نو دا یقینا د بلوچستانو لپاره د دوی کم بیانیه چې د لادرکه کسانو هغه به زیاته کمزوري کړي او وځپي وي. له دې ما سوای ډېر د اهم کم خبره سي د هغه د پوځ ویان اداره کم ویان دی، هغه دا یو واري بیا تور پورې کړی دی چې دا کم وسلوال سي و دا له افغانستان کې کسان ناست له هغوی سره برای راست په رابطه کې و، له هغوی سره خبرې اترې کولې او له هغه ځای څخه دا کم حمله چې به هغه کنټرولېدله. نو دا تر کومه حده پورې صحیح ده نه ده صحیح، او په دې تورونه چې دا به کم ثبوتونه چې دي هغه به مخې ته راځي نه وي راځي، په راروان وخت کې به موږ شاهدان پاتې وو. خو فعلا داسې معلومیږي چې له دې پس به په بلوچستان کې، په پاکستان کې، په خاص توګه په بلوچستان کې او خیبر پښتونخوا کې د فوز کم پاکستاني فوز چې دی هغه به یو په مجموعي توګه د بلوچ بېلتون غوښتونکو او دغه رقم د مذهبي تندرو کم ډلې چې دي هغه که ټي ټي پي سي که داسې نورې ډلې سي، د هغوی د خاموشه کولو دپاره، د هغوی د ځپلو دپاره داسې نوی جنګ پیلوي، هغه به پوځي عملیات کېږي، دوی به څه کوي هغه به په راروان وخت کې معلومیږي. خو فعلا داسې کم خبرونه چې راځي هغه داسې دي چې کم حالات چې دي هغه خوندور نه ښکاري. دا کم جنګ چې دی که څه هم د بلوچ وسلوالو ډلو له لوري تر دا مهاله پورې ختمېدو اعلان یې نه دی سوی. دوی د 48 ساعتو وخت ورکړی و او په متبادل توګه یې دا ویلي و که چیرې دوی 48 ساعته کې د دوی کوم غوښتنې چې وي، غوښتنې بیا څه وي، غوښتنې دا وي چې کوم د دوی کوم کسان چې دي وسلوال هغه د پاکستاني ځواکونو سره بندیان دي هغه دې خوشي کړل سي، دغه رقم سیاسي کم بندیان چې دي هغه دې خوشي کړل سي، عوام بلوچستان چې کوم لادرکه کړل سوي دي هغه دې خوشي کړل سي. خو دا کوم غوښتنې چې دي دا یو رقم د نه منلو ولې چې دا کوم د لادرکه بلوچستانو کوم ایشو چې ده ستونزه چې ده دا ډېره پخوانۍ ده، شاوخوا 2 لسیزې کېږي. نو په 2 شواروزو کې یا په 2 ورځو کې دا ستونزه حلول او ټول کم کسان چې خوشي کول
دا ناممکنه وله او فعلا دغسې معلومېدی چې دوی یوازې دا کوم ایشو چې وه هغه هایلایټه کول دنیا ته یې ښودله چې دلته لا درکه بلوچستان ته دوی دونه پیاوړي دي او دلته یو وسلوال جنګ شروع دی په بلوچستان کې په هغه کې تر ډېره حده پورې دی کامیابه سو او کوم دنیا چې ده یا نړۍ چې ده هغه نن پر بلوچستان باندې خبره کوي دا د نن ولاګ نوي کم تازه معلومات چې راځي هغه به هم د همدې چینل له لارې تر تاسو پورې درسوو زموږ سره خپل رایه سوال د کمنټ له لارې ضرور شریکوئ ډېره مننه